ورنا ورځ قسم او په شپې چې کله هغه له چوپتیا سره خورا شي ای پیغمبره ستا پروردگار ته هیڅ کله نه پریخي او نه درنه ناراضه شوی دی ورومرو ستا لپاره آخرت له دنیا څخه ډیر ښه دی او ډیر ژر به ستا پروردگار ته دومره شی درکړي چې ته ور باندې خوشحاله شي آیا هغه ته یتیم نه مینځلی او بیا یې پناه درکړه او ته د شریعت له احکامو څخه نابلد ومندلې او بیا یې لارښودنه درته وکړه او ته بې وزله ومندلې او بیا یې شتمن کړې نو پر یتیم باندې قهر مه کوه او سوالګر مه رټه وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او د خپل پروردگار د نعمت څرګندونه وکړه